اول وی چې د نکاح مسنونه خطبه د نکاح تړلو په وخت کې چې کومه خطبه ویلی کېږي هغه مسنون کم یو دی د دې نه مخکې یو څو مسلې درته بیانې کړمه او ډېرې فایدهمنې دي اول دا خبره یاده کوي چې نکاح لازم نه دی چې مولا او عالم به یې تړي خو دا زمونږ معاشره دومره کم علمه ده چې داسې څوک نشتي چې دا نکاح وتړي بغیر د مولا او بغیر د قاري صاحب او د عالم نه نو دا زمونږ د معاشرې عیب دی که نه ښه صفت دی عیب دی یو دا مسله ده که بله دا نکاح ما خو یې کنه چې لازم نه چې عالم او ملا به یې تړي هر څوک یې تړلی شي دا په خپله دا چا چې واده دی د کوم هلک دی په خپله هم تړلی شي کیسه نشته دي کیسه الا دا عرف مطابق لکه زموږ په معاشره کې دی چې مشران ناست یو سړي له حیا ورځي هغه جدا مسله ده او صحیح ده خو لکه موږ یو شرعي مسله بیانو که څوک وایي چې داسې وشي نو بیا یعنې اوس یو ځای کې وشوه او د نن سبا د هلکان او جنکۍ خو هغه پخوانو په شان حیاناکون نه دي زموږ په معاشرې خبره کوو لکه اوس چې یو ځای کې دا قصه وشي نو بیا به څه دا به شوي او که نه یو سوال لازي نو جواب یې څه دی هلک یادوم جنۍ نه یادوم هلک که نکاح وتړي نو نکاح څه ده صحیح ده